بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه ملګری چې تاسو ته پته دو چې په اوم تاریخ باندې د دوار پورز په 11 بجې په پشاور شه پی ټی ایم یو غټه جلسه کې دین کېدو. جلسې د پی ټی ایم مخشا شوې دي، غټه جلسې شوې دي، خو بنیادی په دا جلسه شه او په تیرې جلسې شه یو فرق تا. ا فرق دغه دا چې میجو ریاست ته دا شای چې په د درې کولې شي چې سمره ظلمینا قایدینا نیر شهادتینا پی ټی ایم ته تور ورسول هغه پی ټی ایم پانا مضبوط کړه دا او ان شاء الله چې دیش کولا د زیوتی او د ظلمینا ریاستو سره کوي پی ټی ایم به بدانه مضبوطېږي او کمزوري کوي هیڅ کله د ریاست نشي. په دا جلسه شه ارمان شهید او سره د پښتنې نره شهیدون لکه عارف شهید د اون شهیدون د خړکمر شهیدون ادغه تلین المنزي او سره لکه درې کولې پیراکېږي د پی ټی ایم دا یوم تاسیس په دا جلسه شوه منو کېږي. ټوله پښتنې ملګری ته چې هغه په کیم زوی شادي او هر چیرې دي دغه ته اپیل دا چې په ګڼ تعداد سره په دا جلسه شه شرکت کو سره د خپل ملګری سره د خپل رشتہ دار سره د خپل عزیزونه چې سیمرا په ګڼ تعداد سره شرکت پښتنو په شو کو ریاست ته دا پیغام په شعور رسېږي چې پی ټی ایم مضبوط شو دا او کمزور شو نه دا. ډیره مهرباني.